تاسو د کاپی رایټ د قوانینو څخه خبر یاست؟ آیا ستاسو ویډیوګانې کاپی رایټ تر اوسه پورې خوړلې نه؟ او یا هم که تاسو پر دې باندې بیریږئ چې داسې نشي چې زموږ چینل ډیلیټ سي، یا هم د قوانین چې د کاپی رایټ په باره کې د یوټیوب څه ډول دی؟ که غواړئ چې دا ټول معلومات ترلاسه کړئ، پس د ویډیو تر اخره پورې زموږ سره پاتې شئ. سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. چکتر میډیا ته ښه راغلاست. دوستانو، په دا خپرونه موږ پر دې بحث کوو چې د یوټیوب چینل کاپی رایټس قوانین په څه ډول دي. یعنې تاسو باید په دې پوه شئ چې څه وخت چې تاسو یو ویډیو نشروئ په خپل چینل باندې، نو آیا دا ویډیو ستاسو دی؟ آیا دا ویډیو د بل چا دی؟ آیا تاسو د بل چا ویډیو را کاپی کړی دی او غواړئ چې په خپل چینل کې هغه سره اضافه کړئ او خپل لیدونکي او سبسکرایبرونه ډیر کړئ؟ آیا دا تاسو کولی شئ که یا؟ دوستانو، د پخوا داسې وو چې یوټیوب چینل به دا رقم نه و چې هر یو په خپل طریقه، پر خپل روش، پر خپل هغه ویډیو چې به د دې خوښېدی هغه به یې ونیوئ، په ویډیو کې به یو څه کم کړئ یا بیا زیات کړئ، عیني شی به په یوټیوب کې به واچوئ. په دې سره بیا د دې لیدونکي او سبسکرایبرونه به زیاتېدل. نو هغه نفر چې پر دغه ویډیو باندې ډیر خواري کړلی و چې دا ویډیو جوړ کړی و، نو هغه ته کم ګټه نه رسېدل. دوستانو، یوټیوب چې په ټولو کې 3 ډوله کاپی رایټس لري. نو موږ دغه په ادامه د ویډیو کې تاسو ته درښیو. که چیرې زموږ چینل خوښ شوي او غواړئ چې د یوټیوب په باره کې ټوله معلومات ترلاسه کړئ، پس زموږ چینل د سره سبسکرایب، لایک او د زنګولې علامه د سره ټیک. دوستانو، لومړی موږ پر دې بحث کوو چې کوم یو ډیر خطرناکه کاپی رایټس دی. لومړی چې دی د کاپی رایټ سټریک په نامه یادېږي، چې دا ډیر خطرناکه دی ستاسو د چینل لپاره. دا مهم نه چې ستاسو چینل د 1 ورځې دی، د 1 کال دی، د 10 کاله دی، چې د هر مودې یې دا چینل ستاسو ته ډیلیټېږي. دا په دې معنا دی زمانه چې تاسو یو ویډیو راخلئ د یو چا څخه چې هغه ډېر شهرت لري که نه لري. دا مهم نه دی چې هغه ویډیو ډېر شهرت ته رسېدل که نه رسېدل. تاسو راخلئ، په هغه کې کم تغییرات نه راولئ، عین شی راواخلئ، په خپل چینل کې واچوئ، نو هغه چینل لخوا تاسو ته د کاپی رایټ موضوع مخته راسي. نو دا کاپی رایټ موضوع چې دی په 3 ځلې باندې کېږي، یعنې په هر 3 میاشتې باندې یو ځل. که تاسو 3 میاشتې وخت لري یو کاپی رایټ مو ترلاسه کړئ، 3 میاشتې بعد بیا وخت لري او 3، یعنې که تاسو په دغه 90 ورځو کې بیا 3 دانې کاپی رایټ سټریک مو وخوړل، نو په دې معنا چې ستاسو چینل به خامخا ډیلیټېږي. یعنې که ستاسو چینل په 1 میلیون، 10 میلیون، 3 میلیون چې هر څونه که یو سبسکرایبر هم ولري، ستاسو چینل به ډیلیټېږي خامخا. دوهم کاپی رایټ موضوع چې په دې ډول دی چې تاسو زمانه چې یو ویډیو راخلئ په خپل چینل کې اچوئ، نو دا میسج دی هغه خپل اصلي نفر ته. دا په دې معنا چې تاسو مثلا یو د غزلې، خصوصا دا د غزلو ته بیخي ډېر مراجعه کېږي، مثلا هغه کشا چې دا ویډیو جوړ کړی وي، دا غزل کمپوز کړی وي، لیکلي شعر ټول شانه ترتیب کړی دی، تاسو هغه غزل راخلئ، خپل د میوزیک یا مثلا د ویډیو بیکګراوند کې اضافه کوئ یا په ماینس کې اضافه کوئ یا ډیروئ یا کموئ، نو دا راسن میسج هغه اصلي نفر ته. که چیرې هغه نفر تاسو ته ایمیل وکړي چې وایي چې وروره تاسو موږ دی، یا مثلا تاسو بغیر زموږ د اجازې څخه دا فعال کړی دی، نو په دې صورت دا باندې هم که تاسو کولی شئ چې خپل هغه پیام ورته واستوئ او ورته ووایاست چې مثلا که مشکل نشته، دا به زه د خپل چینل څخه ډیلیټ کړم. دریمه طریقه چې د استفاده د محتویات څخه، دا په دې معنا چې تاسو ته په مثال وایم، یو نفر دی، یو غزل لیکلی دی، میوزیک دی، شعر د نفر دی، مثلا کمپوز د نفر دی، میوزیک د نفر دی، غږ د نفر دی، ټول شان هغه نفر جوړ کړی. نو په دا اساس باندې دا ډېر شهرت ته رسېږي. بله ورځ دا عین شعر یو بل نفر اخلي، په خپل کمپوز، په خپل میوزیک دا جوړوي او په خپل چینل باندې اچوي. که چیرې تاسو متوجه شوی یاست داسې غزلې او میوزیکونه بیخي ډېر زیات دی یا دغه موضوعات شته، نو په دې صورت کې یوټیوب چینل داسې تاسو ته تصمیم نیسي چې ستاسو د ګټې 1/2 پیسه ستاسو کېږي، 1/2 پیسه به د اصلي نفر کېږي. یعنې هر چا چې اول جوړ کړی وي، 1/2 پیسه به هغه ته رسېږي، 1/2 پیسې به تاسو ترلاسه کوئ. ښه دوستانو، د کاپی رایټ نور بخشونه هم شته چې موږ تاسو ته درته وایو، نو د ویډیو تر اخره پورې زموږ سره پاتې شئ.
دوستانو بعضې خلک وایي چې مثلا موږ دا به کاپي کو څنګه کاپي کو. دوستان تاسو کولی شئ چې یو ویډیو یو میوزیک تر 15 الی 8 ثانیو پورې هم ترلاسه کړئ. که چیرې تاسو 15 ثانیې یو ویډیو یو میوزیک اخلئ دا کوم مشکل نه لري، تاسو کولی شئ چې بغیر له کاپي کړم د خوړلو څخه تاسو دا ترلاسه کړئ. دوم موضوع چې ډېر اساسي که تاسو یو علمي بحث کوئ، په دې معنی چې تاسو یو علمي موضوعات څېړئ، که چیرې دا موضوع بل چا څېړلی وي تاسو هم څېړلی یاست او که چیرې تاسو ته د کاپي رایټ هغه علامه تاسو ته در ورسېدي نو ته کوم مشکل نشته، تاسو کولی شئ یوټیوب ته میسج وکړئ او ورته ووایاست چې دا ما د علمي کار دی، نو په دا خاطره بیا هغه کوم مشکل تاسو ته نه جوړوي. ښه نو دوستانو دا و زموږ د نن هفتې خپرونه. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښوي. زموږ چینل ته سره سبسکرایب کړئ او په کومنټ کې که ستاسو کوم سوال وو راسره ولیکئ چې په راتلونکو خپرونو کې تاسو ته در معرفي کړو. تر بله خپرونه پورې الله مو مل شه.